بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه نه مخکې ټولو دوستانو او هممسلکانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله ده چې په کور کې اوسئ تر څو د کورونا له وحشي ویروس څخه په امان اوسئ. هیله لرم په قرنطین کې اوسئ او زه د قرنطین په باره کې یو شعر مې جوړ کړی دی. هیله ده چې تاسو یې واورئ. د شعر عنوان دی قرنطین. قرنطین دی زه بندي یم په کوټه کې، قناری غوندې زه ښکارم قفسچه کې، زه شاهین غوندې آزاد وم هرې خواته، کورونا بندي کړی یم د مړس په شان خلطه کې، زندان مې اورېدلی و لیدلی خو مې نه و، کور شولو زندان پروت د زندان په احاطه کې، کورونا په رډو رډو سترګو راته ګوري، زه هم په ویښو سترګو پروت یم په خزه کې، زه ځان ساتم د کورونا له دې مرمیو، خو کورونا دوامداره ګوته ایښې په ماشه کې، کوټه کوټه کورونا راپسې ګوري، زه تښتم له کوټې پټ یم باغچه کې، جیب خالی خو سپور یم سراچه کې، دلته هم کورونا پټه ده ډاله کې، ایښې راته مخته خوږې خوږې کلچې، زه عکس د کورونا وینم یوه یوه کلچه کې، زه له ټوخلې او پرنګي څخه ډارېږم چې سریښ نشي کورونا زما زبانچه کې، ښکاري عاجز یم د الله دغې موجود ته، ځکه منډې ترې وهم زه په کوڅه کې، ویل ډېرو چې زور نشته کورونا کې، ناخبره چې ډېر زور شته په مورچه کې، زه له یوه تقدیره بل تقدیر ته تښتم. دا خبره د عمر رضی الله عنه ده د اسلام په تاریخچه کې، زما او کورونا جګړه لا پسې تودیږي، الله پوهیږي څه به وشي آینده کې، وایي حسنزی د غریب د مرستې وار دی، راغلی امتحان پیسې مږدی صندوقچه کې، ومن الله توفیق. مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی. مورالم قوي نیسئ، وقایې ته توجه وکړئ او ځان په قرنطین کې وساتئ. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.